د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره غرښوېدنه اوس کمه شوې خو درېدلې نه ده او هڅه کوي چې دغه لاره دوه طرفه خلاصه کړي. د یاد وزارت د زیان لیدونکو سیمو رئیس په ژواک ته وویل تخنیکي ټیمونه سیمې ته رسېدلي او د غره هغه تیږې چې د غورځېدو امکان یې زیات دی په خپله غورځوي چې وروسته به بیا د سیمې د پاکېدو چارې پیل کړي. را روان دي کم چې کومې هوا سره د خاوره نرمه ده نو یوه تیږه راځي را روانه ده هماغه ډېر هجوم چې و هغه اوس ولاړ. انشاءالله تخنیکي ټیم راځي کار به جریان لري څنګه چې فیصله وشي مخکې غر چې پاس کوم بند ده امید شته چې هغه راونړوو د هغه نه بعد کار شروع کړو چونکې نن مو ضرورت وبالو چې دوه طرفه لاره خلاصه سي نو اوس هم کار لري هم ترافیک جریان لري او هم کار روان ده چې دومره لاره دو سرکه خلاصه کړو دواړه طرفه لاره. نوموړي له هیوادوالو وغوښتل چې ترافیکي اصول مراعات کړي او غټ موټر دې د لتبند په لاره ولاړ شي. هیوادوالو ته هم دا پیام ده چې اول خو د ترافیکي ستونزو سره د موږ سره همکاري وکړي. دویمه خبره دا ده چې د غټو موټرو په مخ باندې موږ د لتبند لویه لاره هغه یو 15 کیلومتره خامه ده په هغه کې چې کوم کار و همدا اوس په ساحه کې کار جریان لري او هغه لاره مو ترافیکو په مخ ورته خلاصه ده او د کاپیسا لاره تګاب لاره هم خلاصه ده. دغه راز په دغه لاره یو شمېر تلونکي مسافر هم د یادې لارې د ژر خلاصېدو غوښتنه کوي او وایي چې که دغه لاره نه خلاصېږي نو د تګ راتګ لپاره دې نورې بدیلې لارې جوړې شي. حکومت ته دا خواهش لرم چې دغه د لارې غم وکړي انجینران ورته وټاکي او داسې کارکوندي کسان دلته ولګوي چې دا لاره صحیح جوړه کړي او که په دغه وخت کې که باران ماران پاس نه وشو نو دغه لاره به شته لاره به هم په موږ باندې بنده شي. دې ته باید بنیادي کار په دې باندې وکړي چې دا خلکو ته مزاحمت ونه شي او دا لاره زر خوشي شي د مسلمانانو ته. دا خو د حکومت دنده ده چې هغه بل د لتبند لاره که لږ زره خاوره پکې واچي لاره ورته خوشي کړي چې خلک په هغه لاره باندې تګ راتګ وکړي. والله چې اول خو دا چې دغه شي خو ښه ده که نه شي خو بله لاره باید ورته دغه شي ځکه چې دې کې مریضان وي دغه ډېر مشکلاتونه راځي منځته که نه نو دغه خو باید شی وکړي خو دا زنانه مریضان دغه هغې ته ډېر مشکلات وي وروره. د کابل جلال آباد لویه لار د یکشنبې په شپه د کابل دروازې په 3 کیلومترۍ کې د غره ښویدنې له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره